برکت ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وي او د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو جی جی پي ټي انلاین صرافۍ په اړه درته معلومات درکوم چې دوی څه رقم خبرپاڼې خپرې کړي دي. نو ملګرو مخکې له ویډیو شروع کولو څخه که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ زنګ تڼۍ کې ګایل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. جی جی پي ټي انلاین صرافي ویډرا ولې نه ورکوي؟ تاسو کتلی شئ له ما سره تقریبا اووه $40 دی په ویډرا کې. نو ما ویډرا یې تقریبا 2 وارې رد کړې ده. د ریکارډ باندې زه درته کلیک اخلم. دا وګورئ ما ویډرا یې 2 وارې فایل کړې ده او دغلته ما په ټلیګرام کې مدیر ته میسیج کړی دی. نو هغه ماته ویلي دي وایي چې موږ طالبانو حکومت یعنې طالبانو په سیمه کې جی پي ټي خدمات وړاندې کولو مخه ونیوله او د شرکت د بدرمندنې ډېری مدیران یې توقیف کړل. هغه به دوی د جی پي ټي په غوښتنه خوشي کړي تر څو سیمې ته خدمت کول ودروي. نو ملګرو دلته یې ویلي دي وایي چې له دوشنبې څخه تر جمعې پورې د دې ویډرا ځنډول کېږي په افغانستان کې جواز ترلاسه کړو مونږ نو بیا د جمعې په ورځ موږ ویډرا درته خوشي کوو. تر جمعې پورې یې وعده ورکړې ده ملګرو. دا ملګرو هسې خوښې خبرې دي دې باندې دې ته تاسو غوږ مه نیسئ. نو دغه جی پي ټي چې ده اول خو موږ او تاسو ټول دعاګانې ورته کوو چې تر جمعې پورې راته جوړ شي او که جوړ نه شو ملګرو دا بیا سکیم شوی دی. دوی یو اعلان خپور کړی دی وایي له موږ سره 30% پانګونه وکړئ موږ درته ویډرا خلاصوو. نو هېڅ یې تاسو خبره ونه منئ ملګرو هېڅ پانګونه پکې ونه کړئ بیخي پانګونه پکې ونه کړئ. دا بالکل سکیم شوی دی. نو اول خو موږ او تاسو ټول دعاګانې کوو چې تر جمعې خلاص شي. سبا جمعه ده او که خلاص نشو ملګرو چې هېڅ تاسو پانګونه پکې ونه کړئ که هغه 30% وي که 10% وي چې هر څومره وي ملګرو چې درته وایي هېڅ پانګونه پکې ونه کړئ ځکه چې دا سکیم شوی دی. نوره تاسو څخه اوس نورې پیسې هم وهي. او راځم ملګرو په اخر کې درته یو پروژه معرفي کوم چې نوي بازار ته راغلې ده د ګرین چاین په نامه باندې. د دغه لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچولی وي. نو اکاونټونه پکې جوړ کړئ ملګرو ډېره په زړه پورې خوندوره پروژه ده. تاسو ته په 40 ساعتونو کې چې تاسو ماینینګ کوئ تاسو ته 10,000 ټوکن درکوي. نو دا وګورئ ملګرو تقریبا 4-5 ورځې کېږي چې راغلي ده 3,46,200 نفر پکې جوین شوي دي. نو دې کې راتلونکی اپډیټ راتلونکی دی تاسو کتلی شئ کمینګ سون. دې کې به 10,000 ګرین ټوکن په 0.1 BNB وي چې تقریبا $100 کېږي. هر څوک به خپل ټوکن بازار ته وړاندې کوي. لکه دغه ګوره 11,000 یې په 0.14 BNB بازار ته وړاندې کړي دي. دغه 10,000 په 0.14 BNB بازار ته وړاندې کړي دي. نو تاسو چې هر څومره بازار ته وړاندې کوئ که څومره ورته ټکئ خپل هدف څومره ورته ټکئ نو تاسو ټوکن بازار خرڅېږي. دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درته اچوم نو راتلونکي کې ملګرو خرڅېږي هم راتلونکي اپډیټ کې. نو په هر 40 ساعته ماینینګ باندې تاسو ته 10,000 ټوکن درکول کېږي. ماینینګ یې ملګرو دغلته کېږي تاسو به دغلته راشئ ماینینګ ته. ماینینګ چې راغلی ملګرو خاص 40 ساعته بعد دغه ځای باندې کلیک ورته اخلئ دلته درته کنیکټ راځي نو بس ډایرکټ تاسو ماینینګ سټارټېږي. ملګرو تر بله ویډیو پورې موږ ته اجازه راکړئ د الله په امان.